لومړی پوښتنه دا ده د مطالعې ارزښت په اړه که راته ووایي چې مطالعه زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. ډېره زیاته مننه لقماني صاحب. مطالعه خو د اهل قلمو سره یو تړلې موضوع ده. هر هغه څوک چې لوستی وي، هر هغه څوک چې د علم او پوهې د قافلې سره روان وي او مزل کوي، نو پکار ده چې د مطالعې خوی او د مطالعې عادت له ځانه سره ولري. او مطالعه د انسان فکر ته انکشاف ورکوي، مطالعه د انسان منطق پخوي، مطالعه انسان ته پوهه او بصیرت مناسب کوي، مطالعه د انسان معلومات زیاتوي او مطالعه د انسان هغه استدلالي قوت زیاتوي او په دې برخه کې مرسته کوي. نو ویلی شو چې مطالعه د انسان لپاره، خصوصا د هغو خلکو لپاره چې هغوی لوستي دي، ډېره زیاته مهمه وړینه ده. بالخصوصا لوستي ځوانان باید ورځ کې څو ساعته مطالعه وکړي؟ نو که هغه ځوانان چې هغوی د مطالعې سره بیخي نابلده دي او غواړي چې مطالعه د یو عادت په توګه باندې په خپل وجود کې، په خپل ځان کې وروزي، نو زما خپله سپارښتنه دا ده چې د ورځې د کم تر کمه 20 مخونه تر 10 مخو پورې دوی مطالعه کوي او هر ورځ دا هڅه وکړي چې یو مخ مطالعه زیاته کړي. نو که دوی په ورځ کې 10 مخه مطالعه وکړي، نو د دې حاصل دا راوځي چې دوی به په اونۍ کې یو کتاب چې هغه تقریبا 200-210 مخه یې مطالعه به کړي، نو په میاشت کې به 4 کتابه شي، په کال کې به 48 کتابه شي او په 10 کالو کې به دوی 480 مختلف کتابونه مطالعه کړي. دغه عادت روزل غواړي او دا ریاضت غواړي، دا کوشش او هڅه غواړي او دا مطالعه په یو عادت باندې، په یو داسې عادت باندې چې هغه سړی ورسره لکه د نورو عادتونو روږ دی شي، دغسې یوه هڅه کول پکار دي ځوانانو ته. نو زما د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دوی د 20 مخو نه شروع وکړي، 20 مخه، 21 مخه، بل ورځ 22 مخه تر 10 پورې، او بیا یو وخت زه مطمئن یم داسې راتلونکی دی چې دوی به د ورځې 80 مخه، 100 مخه، 1.5 مخه، حتی داسې خلک شته دی چې د ورځې یو کتاب مطالعه کوي. نو دا ډېر ښه ذوق دی، ځوانان یې باید په ځان کې وپالي. که چیرته زموږ ځوان قشر د مطالعې څخه ځان لرې وساتي، نو ټولنه به د کومو بدمرغیو سره مخامخ شي؟ خو ګوره چې د مطالعې نه لرې شوې، نو دا معنا چې تا د افکارو په کرونده کې سم نه دی کرلی، نو چې څه ونه کرې څه به حاصل ترلاسه کړي. بیا به دا چې ستا معلومات به کمزوري، چې مطالعه نه کوې نو دا به چې هغه بیا د هر چا خبره چې هغه که سمه وه که ناسمه وه، ته به تصدیق کوې، ته به د اورېدو تر څنګ منې، نو تا به کیدای شي د داسې لارو ته مخکې یا سوق کړي چې هغه کیدای شي افکار دې خراب کړي. نو مطالعه انسان ته دا صلاحیت ورکوي چې ښه او بد وپېژني، د ښه او بد تمیز وکړي او خبره واخلي، خبره تحلیل کړي او سمه او ناسمه یې سره بیل کړي او سره یې وپېژني. نو زما خپله سپارښتنه دا ده چې ځوانان دې لومړی دیني مطالعه وکړي، په دین دې ښه ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې بیا د خپل مسلک مطالعه وکړي. مثلا یو سړی دی د طب پوهنځي ډاکټر دی، هغه د طب پوهنځي بیا مطالعه وکړي. یو سړی انجینر دی، یو سړی د زراعت پوهه لري، یو سړی یو بل مسلک پورې تړلی دی. نو هر سړی باید په خپل مسلک کې، په خپله برخه کې مطالعه وکړي او ځان په دې خپله پوهه کې، په دې خپل مسلک کې، په دې خپل فن کې دومره پیاوړی کړي چې دا د یو ماخذ په توګه باندې د خلکو ته د خبرې د ماخذ ځای ولري او خلک په دې باندې اعتماد وکړي چې دا سړی په خپل مسلک کې تر دې حده پوهه لري چې باور پرې کېدای شي. والدینو له څه پیغام لرئ چې خپل اولادونه مطالعې له وهڅوي په دې باره کې؟ دا خو د والدینو مسؤلیت ده چې خپل بچیان که د کوچنیتوب نه راواخلو، هغه ماشومان چې لا مکتب ته نه ځي، په کور کې ورته لیک لوست زده کړي او هغه د ماشوم د ادبیاتو او د ماشوم د ذوق سره لیکلي کتابونه چې په بازار کې پیدا کېږي، اوس الحمدلله دا ورته راوړي. ځینې کیسې دي، ځینې رنګه کتابونه دي، د دوی په لاس کې قلم ورکړي، دوی تشویق کړي. هغوی چې زلمیان دي هغوی ته د مطالعې سپارښتنه وکړي، د مطالعې وختونه ورته وښایي، د مطالعې
فوایدو باندې ورسره خبره وکړي او مطالعې ته تشویق کړي. هغوی چې ځوانان دي او په کومو فاکولتو کې دي او کوم مسلک پورې سبا تړل کېږي هغوی ته د مسلکي مطالعې سپارښتنه وکړي، هغه کمی راپوره کړي چې کوم کتاب د دوی اړتیا وي او په پوهنتون کې یا په پوهنځي کې ورته تدریس کېږي او له ده سره نه وي هغه ورته برابر کړي او همیشه یې څارنه وکړي چې دا خلک مطالعه کوي که نه کوي. اوس خو متاسفانه زمونږ اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو مسایلو باندې سوشل میډیا باندې ډېر مصروفه دي. کتاب ته څوک ګوتې نه ورولي، کتاب څوک نه مطالعه کوي. حال دا چې مطالعه ډېره زیاته مهمه ده د هر ځوان د مستقبل لپاره، د هر ځوان د راتلونکي لپاره ډېره مهمه ده چې مطالعه وکړي. نو مطالعه افکار ځواکمنوي او مطالعه د انسان په شخصیت باندې مثبت تاثیر لري، انسان ته شخصیت ورکوي او ډېره اړینه او ضروري ده. ډېره زیاته مننه امید صاحب. مننه.